د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره تر ټولو بد خبره. السلام علیکم ګلنو دوستانو، په دې هیله چې ښه به وي او غواړئ چې مطلب را سره تر پایه وګورئ نو ملتیا مو وکړئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی دولت زدران غواړي چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د یو مکتوب په اساس دولت زدران او کورنۍ یې د پاکستان د تابعیت د ترلاسه کولو درخواست ورکړي او افغان سفارت د حکومت څخه غوښتي دي چې د دولت زدران او ورونو تابعیت په افغانستان کې وڅیړي. د مکتوب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په بنسټ دولت زدران پخوا د پاکستان تابعیت ترک کړی و چې اوس غواړي بیرته یې ترلاسه کړي. زدران د افغانستان په ملي کرکټ ټیم کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان تابعیت پرېښودو او د کلونو لپاره یې افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې لوبه وکړه او اوس چې په دې وروستیو کلونو کې ورته نور په ملي لوبډله کې د لوبې چانس ورنکړل شو نو اوس یې یو ځل بیا بیرته د پاکستان د تابعیت د ترلاسه کولو خواست کړی دی. ګلنو دوستانو، که چیرته مو مطلب خوښ شوی وي نو چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مخته تر ملګرو شیر کړئ.